अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू मेडिसिन इन पश्तो विद फयाज यूट्यूब चैनल ته که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ترڅو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نن به مو خبره کوو د یو داسې مرض باره کې چې په سلو کې 80% خلک د دغه مرض سره مخ دي. نو د دغه مرض خاتمې لپاره څه کول پکار دي، کومه فارمولا یا کوم قسم میډیسن په دې کې بهترین دی، د دې ټولو پوښتنو ځواب به ان شاء الله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. نو زموږ ویډیو ځان سره لایک شیر کړئ او ترڅو نورو دوستانو ته ورسي او له دغه پیدې څخه برخمن شي. اول تر ټولو یو مهمه خبره غبرهټ یا ویره. د غبرهټ یا ویرې ختمېدو لپاره څه کول پکار دي؟ اکثر دوستان یا اکثر خلک دی مرض نه ډیر زیات په تکلیف دي. کله چې یو مجلس وي یا د چا پر وړاندې خبرې کوي نو هغه باندې ویره راځي، غبرهټ پې راځي او دغه د دې تاب نه لري چې هغه د خلکو په مخ کې خبرې وکړي، جرأت پیدا کړه. نو د دغه مرض یا د دغه ویرې ختمېدو لپاره یو ډیره بهترینه نسخه ایسیټولوفرام چې دې کې 15 10 او 20 ملي ګرام راځي. نو دې کې به موږ تاسو ته یو داسې ایټم خایو چې د کوم نوم دی سیټنیو، چې دا هیلټن کمپنی جوړ کړی دی. نو د دې فواید، نقصانات او د دې غبرهټ یا ویرې سره په نورو کومو مرضونو کې کار کوي، د دې ټولو پوښتنو ځواب ان شاء الله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. د غبرهټ یا ویرې نه علاوه اکثر دوستان وایي چې زموږ ذهن ډیر زیات کمزوري، یو څوک موږ ته خبره وکړه نو هغه خبره موږ ډیر زر زموږ د ذهن نوځي، خبره مې راشي او خبره زموږ په ذهن کې نه پاتې کیږي، یاداشت هم کمزوري. نو دغه کې هم ایسیټولوفرام یا سیټنیو ګولۍ ډیر بهترین کار کا او دغه مرض حال خصوصا د ذهن کمزوري په وجه خلک له ذهني سکون به برخې وي، خبره ذهن کې نه پاتې کیږي، یاداشت کمزوري وي. نو دې لپاره هم یو بهترینی ګولۍ دي. نو که دغه ګولۍ استعمال شي هم نو دا به ډېرې پیدا وکابل دا چې د دې استعمال طریقه هم موږ درته مکمل وایو. همداسې یو بل مهمه خبره چې زیات خلک ورسره مخ دي هغه د غوسه. کنن سبا موږ تاسو وګورو اکثر خلک د غوسه په معمولی خبره چې څوک ورته خبره وکړه دا غوسه بيخي د حد نه سیوا شي، بلډ پریشر یا فشار د حد نه جګ شي. نو دې لپاره هم سیټنیو ګولۍ یا ایسیټولوفرام یو ډیر بهترینه ګولۍ دي او په دې استعمال سره به هم دغه مرض مکمل خاتمه وشي. نو که څوک ویره یا غبرهټ سره مخ وي، همداسې ذهن کمزوري وي، یاداشت نه پاتې کیږي، همداسې غوسه ورزي په معمولی خبره باندې هغه غوسه د حد نه زیاتیږي، نو دې لپاره هم ایسیټولوفرام یا ایسیټولوفرام فارمولا د سیټنیو ګولۍ یو ډیر بهترینه ګولۍ دي. نو د دې استعمال سره دغه مرزونو خاتمه کېدای شي. همداسې یو بل ډیره مهمه خبره چې هغه د خلکو په مخ کې د یو انسان باندې لړزه وندې راځي، مطلب کله چې هغه ودرېږي یا یو مجلس دایر وي، کسان ناس وي، هغه کې داغه د بدن د مختلفو غړو باندې لړزه راځي. نو دې د لپاره د دې ختمې لپاره هم سیټنیو یا ایسیټولوفرام فارمولا ده، دغه یو ډېر بهترینی ګولۍ دي. نو دې مرض خاتمه هم شونې ده. بل براشو د دې د استعمال خر طریقه. اکثر خلک دغه ګولۍ واخلي خو دغه په استعمال په طریقه باندې ځان نه پوي کړي. کله چې دا استعمال وکړ نو هغه سره د باندې بعضي وجوهات ښکار شي، نو دا ویریږي دا غینه نو د ګولو استعمال پری دي. نو موږ به تاسو ته په دې ویډیو کې د دې د ښه استعمال طریقه هم خایو چې د دې ښه استعمال طریقه کومه ده. نو راځي چې تاسو ته د دې باره کې پوره معلومات درکو چې د دې ښه استعمال طریقه کومه یو ده. د سیټنیو 10 ملي ګرام یا ایسیټولوفرام 10 ملي ګرام چې کله یو کس په اول ځل استعمالي د هغې ښه استعمال طریقه دا ده چې د 10 ورځو پورې حد اقل دا د ورځې نیمه ګولۍ استعمال شي. په 11مه ورځ باندې دا ګولۍ به روغه استعمال کا. د دې یو غټه وجه دا ده چې کله دا ګولۍ ته اول ځل استعمالي او روغه ګولۍ ته واچې نو دې په وجه ستا خولې له بار بار ارګمي راځي، خوب درځي. نو دې په وجه دغه ساید افیکټ د خاتمې لپاره تر څو 10 ورځو پورې د دې ګولو سره بلدېږي. نیمه ګولۍ 10 ورځو پورې په 11مه ورځ روغه ګولۍ او همداسې به تر 3 میاشتو پورې حد اقل جاري وساتي. نو دې سره به د دغه غبرهټ د ویرې ختمېدو، د ذهن د کمزورۍ، د زیاتې غوسې او په بدن د مختلفو غړو باندې لړزه راتلل د دې ټولو مرزونو خاتمه وشي. نو سیټنیو یا ایسیټولوفرام یو ډېر بهترینه ګولۍ دي او په دې استعمال سره د ویرې د ختمېدو مکمل علاج شونې دی. بلکې پرایز لرها شو هم پرایز هم د دې ډېر مناسب پرایز دی او قیمت هم ډېر زبردست دی تر نورو پورې. بل دا دی چې سیټنیو ګولۍ یو ملټي نیشنل کمپنی هیلټن کمپنی جوړ کړي او د دې پیدا کېدل ډېر په اسانۍ سره په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. نو د دې پرایز هم ډېر مناسب دی، په 438 یا 438 روپۍ باندې دا 15 ګولۍ پیدا کیږي. نو د دې استعمال سره هم نو پرایز هم ډیر مناسب دی او پیدا کېدل هم آسان دي او فواید هم زیات دي. نو په دې استعمال سره د دغه ټولو مرزونو خاتمه شونې ده. زموږ ویډیو مو خوښ شوی وي ویډیو ځان سره لایک شیر کړئ او ټولو دوستانو سره شریک کړئ ترڅو نور دوستان هم له دغه فائدې څخه